د کندهار د سپین بولدک او چمن لار چې هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ لاره وه له تیرې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان له لوري د کرونا د خطر د مخنیوي په هدف تړل شوې وه. اوس دغه لاره په یو طرفه ډول د هغو ناروغانو او مسافرینو پر مخ خلاصه شوه چې پاکستان ته تللي وه او وروسته لاره پر بنده شوې وه. د کندهار د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې لار به د 3 ورځو لپاره د هغه کسانو پر مخ خلاصوي چې پاسپورټ او بیا هم تذکره ولري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ کمیسار سمونوال شریف الله غرزی وایي د کرشدې غاړې ته د پاتې کسانو سرنوشت لا نه دی معلوم. په اوله قدمه کې موږ دغه قانوني نفر منو، افغانان منو. په دوهمه قدمه کې هغه څوک چې په تذکره باندې تللي دي تللي دي په کوټې، کراچي، پېښور، لاهور کې تداوي کړې ده، د دې په شفاخانو کې. په پام کې وه چې نن د پاکستاني لوري ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بار 9000 موټرونو ته هم اجازه ورکړل شي، خو په دې برخه کې سوې پریکړه ونه منل شوه. د ډیورنډ کرښې غاړې ته تللي کسان وایي چې د ناروغۍ د تداوي ترڅنګ د کار لپاره تللي وه. یاره تقریبا یو 100 شپې په پاکستان کې و، یو شی مې وړی و، دورې مې خرڅاوی، لاره باندې بنده سوله، اوس واپس دای راواوښتو. یوه میاشت کې چې موږ تللي وو هېچا هم لاره نه وه، چا ته مو ورته وویل بېرته بیا ډنګان راته بند کړه، وبیولو شاته مې بوتلو. د کندهار د روغتیا مسؤلین وایي چې له تازه راوښتونکو کسانو معاینه یې پیل کړې څو په کرونا وایرس ککړ مشکوک کسان تثبیت کړي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د روغتیا مسؤل ډاکټر جاوید افغان وایي چې دوی د ټولو مسافرو د قرنطین امکانات نه لري او یوازې مشکوک کسان د کندهار ښار د کرونا روغتون ته انتقالوي. د ورځې موږ ته ویل دي چې 1000 نفر راوړي، نو موږ کوم خاص تدابیر د قرنطین لپاره داسې نه لرو چې مثلا د ټولو خلکو لپاره، فقط هغه کسان موږ سکرین کوو که چیرې اراز او علائم شدید ولري، په دغه ناروغي باندې موږ ته ثابت شي چې مثلا اراز او علائم لري، هغه به امبولانس ورته ولاړي کندهار ته به یې لیږو. ډېره تمه دا وه چې په کندهار کې د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو د کمېدو لپاره د کرښې غاړې ته د افغان سوداګرو بار موټرونه هم خوشي شي، خو پاکستان لا تر اوسه دا پریکړه نه ده عملي کړې. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.